د ناهیلي ژوند لنډې کیسې قدرمنو اورېدونکو ستړي مه سئ په دې هیله چې جوړ او روغ به یاست. درنو اورېدونکو نن درته یوه بله په زړه پورې او له عبرت نه ډکه کیسه وړاندې کوم په دې هیله چې تر پایه راسره مل پاتې سئ. نن یې یوه کم عمره ښځه بیړنۍ خونې ته راوستله چې وضعیت یې ډېر بد و. هغه رازیه نومېده. کستان یې تیزاب څښلي و. د روغتون فضا بدله سوه. ډاکټران، نرسان، عجله څانګه هر څه په حرکت کې سو. موږ د طبابت له اصولو سره سم عمل وکړ. اولیا اقدامات معجل او ژر ژر سرته ورسوله. بالاخره راغدیه له مرګه راوګرځېده. بدن یې نسبتاً باثباته سو، خو سترګې یې لا هم د مرګ او ناهیلۍ خبرې کولې. کله چې یې وضعیت لږ څه ښه سو، زه یې په کوټه کې ورسره پاتې سوم. نرسه د افهام او تفهیم لپاره راغله. قلم او کتابچه یې په لاس کې راخیستي وو. ما ترې واخیستله او ورته ومې ویل زه به ورسره وغږېږم. حالت یې لا هم نازک ښکاري. نرسه بیرته ووتله. زه د راغدیې څنګ ته کښېناستم. لومړی یو څه چوپتیا وه، خو بیا مې یو څو ساده پوښتنې ترې وکړې. یو ناڅاپه هغې ژړا پیل کړه. هغه ژړا چې کلونه کلونه پټه ساتل سوې وه. هغې راته په دردمن وجود د کور کیسې وکړې. یوه یا دوې نه وې، سم د درد یو اوږد تاریخ یې ساتلی و په زړه کې. له لیورونو یې سر ټکاوه، له میړه، د لیور د تره د زامنو او له هغو سړیو له چلند څخه یې د کور دننه یې د قاضي جلات او مالک رول لوبولی و. تحقیر، بې باوري، بې اجازې ژوند، بې پوښتنې تصمینونه، تهمتونه او په هر څه کې شکونه. سمه دمه لیوني یې ورڅخه جوړه کړې وه. ویل ډېر مې وزغمله. اخر زه دومره تنګه سوم چې مرګ راته د خلاصون یوازینۍ لاره ښکاره سوه. هېچا مې خبره نه اورېده. هېچا انسان هم نه بللم. زما سترګې هم ورته لندې سوې. پټو سلګو ونیولم. خو د ډاکټرۍ زده کړې موږ ته ژړا نه بلکې زغم را زده کړی دی. موږ ته یې دا را زده کړي دي چې خپل درد باید پټ وساتو، ځکه زموږ مخې ته د نورو دردونه پراته وي. اوښکې مې بیرته پاکې کړې. د کورنۍ پوښتنه مې ترې وکړه. دوه وروڼه یې درلودل. مور او پلار یې وفات سوي وو. خویندې یې ټولې وچ سوي وې. له ډاره یې وروڼو ته هم د سختۍ غږ نسو کولی. ما ورته وویل ولې اخر خبره څه ده؟ ویلې هیڅ خبره نه ده. ورور مې له خسرګنۍ سره څه وخت مخکې جنګ کړی وو. له هغه ساعت راهیسې یې تاو له ما کاږي او میړه مې له اولې شپې په دې راسره وړاندې چې ته ولې په یو بل چا مینه وې. حال دا چې زه مینه هم نه وم، فقط هغه هلک راباندې مین وو. د کوزدې وروسته مې خپلوانو کې یو چا داسې ورته شیطاني کړې وه. نور مې د هغې د خبرو د اورېدو توان له لاسه ورکړ. زه یو شیبه بیخي راته سخت سوه. کله مې چې د تللو نیت وکړ، هغې ورو غږ راپسې راوکړ زه به مو هېڅکله ونه بخښمه چې له مرګه مو وژغورلم. له داسې ژوند نه خو مرګ راته ښه وو. دغه جمله نه د تیزابو سوځېدنه وه او نه د معدې کوم زخم و. زموږ د بدرنګې ټولنې یو ژوندی اعتراف و. نن ما یوازې یوه مریضه نه لرله، بلکې ما د ښځې یو حیثیت ولیدی. ما ولیدل چې څنګه یوه ښځه ژوندۍ وي خو ژوند نه کوي. زه افسوس کوم په داسې غیرتمنو پښتنو او په هغې یوې ټولنې چې ښځه لا هم پکې انسانه نه ښکاري. ولې یې غږ دومره کمزوري او ناتوانه سي چې ځان وژنې ته پناه ورکړي؟ ولې موږ مرګ ته تل د حل لاره پرېږدو او یو چاته ژوند زندان ګرځوو؟ زه په دې پښتو، پښتنو او د ښځو د ټولو هېر کړل شویو حقونو لپاره افسوس کوم. راغدیه خورکۍ خو وژغورل سوه. بدن یې دا دی بیا را ژوندی سو. خو زرګونه نورې لا هم د خاموش مرګ په لور روانې دي. که دا مردار فکر مو بدل نسي، که دا بدخویه چلندونه مو بدل نسي، که ښځې ته د ژوند کولو پر حق ورنه کړل سي، نو دا روغتونونه به داسې کیسې بیا بیا لیکي. تر هغه چې ښځه په کور کې بار او فقط د اولاد راوړلو فابریکه ګڼل کیږي، روغتونونه به د داسې کیسو شاهدان وي. دا پوښتنې به تل زموږ په زړونو کې پاتې وي. آیا موږ ښځې وژغورو؟ د ښځو ژوند وژغورو او که یوازې د هغوی بدنونه وژغورو؟ قدرمنو اورېدونکو، دا کیسه پر همدې ځای پای ته ورسېده.
تر بیا د الله پامان.